السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. دوستانو په تېره ویډیو کې موږ زده کړله چې څنګه مو کولی سوای د کمپیوټر د لارې په فیسبوک کې په شنه خط سره لیکنه وکړو یا هغه ټول خط چې موږ د پروفایل لینک سي. نو نن غواړم تاسو ته په موبایل کې دا طریقه وښیم چې څنګه کولی سو په فیسبوک کې په شنه خط سره لیکنه وکړو. د ټول نه مخکې تاسو باید په خپل موبایل کې موزیلا فایربکس براوزر یا ګوګل کروم براوزر ولرئ. نو را به سو ګوګل کروم براوزر به خلاص کوم. فیسبوک پر خلاص کو په ګوګل کروم کې زه تاسو ته طریقه ښیم. کله چې مو د ګوګل کروم د لارې فیسبوک را خلاص کړئ نو زه تاسو ته اوس ښیم چې هغه لیکنه څه ډول ده یا په څه رنګ سره ده. اول به د ټولو نه مخکې زه خپل پروفایل ته ولاړ شم، تاسو ته به هغه لیکنه وښیم. را به سو هغه لیکنې ته تاسو ګورئ دا لیکنه په شنه خط سره لیکل شوې ده. د اختر مبارکي ده په شنه خط سره مو لیکلې ده. د دې طریقه ما تاسو ته په تېره ویډیو کې په کمپیوټر کې وښودله. نو اوس غواړم چې تاسو ته د موبایل طریقه وښیم چې تاسو لیکنه څنګه کولی سو. دا لیکنه ټول زما د پروفایل لینک دی. که چیرې زه دا لیکنه په اسپین باندې وم یا په کلیک کو اتومات یې زما پروفایل ته راوستله. کله چې موږ کلیک کړه هغه لیکنه نو که چیرې غواړئ د یو ملګري د پروفایل لینک یې کړئ دغه لیکنه یا غواړئ خپل د پروفایل نو را به سئ خپل د پروفایل تصویر به راخلاص کړئ. وروسته تاسو ګورئ دلته دا کوډ دا نمبر به تاسو را کاپي کړئ. د ټیک څخه یا د فول سټاپ څخه نیولې بیا تر انډه پورې به دا را کاپي کړئ. دا د کاپي بټنه ده. کاپي مې کړئ دا کوډ. کله چې مو دا کوډ کاپي کړئ وروسته به راسئ سټیټس یا چې پوسټ کوئ نو دلته به تاسو هغه کوډ ولیکئ. د کوډ د لیکلو لپاره د ټول نه مخکې به تاسو دوه ځلې یا دوه وارې اټ ولیکئ. د هغه څخه وروسته برکټ خلاص، د برکټ څخه وروسته صفر، د صفر څخه وروسته کالن، د کالن څخه وروسته بیا برکټ خلاص. وروسته به هغه کوډ پیسټ کړئ. دلته دا د پیسټ بټنه ده. پیسټ. کله چې مو هغه کوډ پیسټ کړئ وروسته بیا کالن، د کالن څخه وروسته بیا یو، د یو څخه وروسته بیا کالن، د کالن څخه وروسته موږ دوه برکټه خلاص کړي وه. نو اوس په دوه برکټو ورپسې بند کړو. دوه برکټه مو ورپسې بند کړه. د هغه څخه وروسته موږ په کمپیوټر کې انټر وهئ خو دلته دا بټنه وهو چې بله لیکه شروع سي. دوه ځله فاصله، د فاصلې څخه وروسته بیا اټ، د اټ څخه وروسته بیا برکټ خلاص، د برکټ څخه وروسته بیا هغه کوډ پیسټ. دا د پیسټ بټنه ده. پیسټ. د دې څخه وروسته تاسو ګورئ کالن، د کالن څخه وروسته صفر، د صفر څخه وروسته بیا که چیرې دا لیکنه دلته تاسو ته ستونزه جوړول یا مشکل درته جوړوئ همدارنګه تاسو دا کوډ په نوټ پیډ کې هم جوړولی سئ. بیرته به راست د فیسبوک صفحې ته. نو وروسته به بیا دلته تاسو ګورئ د کالن او د دوو برکټو په منځ کې چې دلته په بند سوي دي دلته به تاسو لیکنه وکړئ. که په انګلیسي کوئ که په پښتو کوئ په هر څه چې کوئ تاسو به دلته لیکنه وکړئ. خو زه دلته لیکنه نه کوم، یو لیکنه راوړم ورته ځکه چې وخت نیسي چې زه لیکنه کوم. دا یوه کیسه ده. دا به ورته راکاپي کړو او وروسته پیسټ. کله چې مو دا لیکنه پیسټ کړله دلته یو کالن یې ورک کړئ او دا کالم به بیرته ورته ورکړو. اوس پوسټ بټن ووهئ.
کله چې مو د پوسټ بټن ووهل تاسو ګورئ لیکنه به مو په شنه رنګ سره وسي. رابسو لیکنې ته دا زموږ لیکنه ده. نو زموږ ټوله لیکنه په شنه رنګ سره سوله. نو دا به زه تاسو ته په فیسبوک اپلیکیشن کې مو وښیم چې هلته په څه ډول سره ده. هلته یو څه بولډ یا غټه ښکاري. دا به فیسبوک اپلیکیشن ته فیسبوک اپلیکیشن کې به زه تاسو ته همدغه لیکنه چې دا اوس موږ تاسو پوسټ کړه دا به درته وښیم. دلته یې بولډ یو څه غټه ښکاره کوي دا لیکنه. ټوله لینک ته که چیرې دلته هم کلیک ورباندې وي یا یې سپین اتومات مو پروفایل ته راولي. نو همدارنګه موږ کولی سو چې د یو چا پر لیکنه باندې کومنټ هم وکړو. نو کوډ چې زه لیکم وخت راڅخه نیسي رابسمه. دلته ما کوډ لیکلی دی. دا کوډ به راکاپي کړم. دلته کومنټ کې پیسټ کړو. د پیسټ څخه وروسته دلته زه یو څه ورته لیکم. د پیسټ څخه وروسته غواړم چې بیا دا د پای دوی یوه جمله به راواخلو. دا به دلته په کومنټ کې پیسټ کړو. یو برکټ یې وکړئ. هغه برکټ به ورته ورکړو. وروسته پوسټ. تاسو ګورئ په شنه رنګ سره مو کومنټ هم وکړئ په ډېر اسانۍ سره. نو کومنټ او پوسټ په شنه رنګ سره موږ کولی سو چې په اسانۍ سره وکړو په همدغه طریقه سره. نو تاسو کولی سئ چې د یو بل ملګري د پروفایل لینک یې هم وګرځوئ خپله لیکنه. دا ځلې زه تاسو ته ښیم چې څرنګه کولی سو د یو ملګري د پروفایل لینک یې وګرځوو. زه به دلته یو ملګری دا زما یو ملګری دی عبدالمجید صالحي نومیږي. غواړم د دې د پروفایل لینک یې وګرځوم د لیکنه. نو د پروفایل پکچر به راخلاص کړي. که چیرې ده ون لیمې کړی وي نو دا پکچر موږ نسو راخلاصولی. بیا به نو کور پکچر راخلاص کړي. کله چې مو کور پکچر راخلاص کړي د هغه څخه وروسته دا کوډ به راکاپي کړئ. یعنې د ټکس څخه نیولې بیا تر اینډه پورې به دا مکمل راکاپي کړئ. کله چې مو راکاپي کړئ وروسته دا وارې تاسو ته ښیم چې په نوټ پیډ کې په اسانۍ سره لیکلی سو. کومه ستونزه نسئ راته جوړولی. نو رابسو په خپل موبایل کې یا میمو یا نوټ پیډ که تاسو لرئ د هغه څخه ګټه واخلئ. دوه وارې اټ د هغه څخه وروسته برکټ خلاص. د دې څخه وروسته صفر. د صفر څخه وروسته کالن. د کالن څخه وروسته برکټ خلاص. هغه کوډ پیسټ کړئ. د دې څخه وروسته بیا کالن. د کالن څخه وروسته یو. د یو څخه وروسته کالن. د کالن څخه وروسته دوه ځله برکټ ورپسې بند کړئ. اوس بله لیکه شروع کوو نو دا بټنه به ووهئ. بیا وروسته فاصله دوه ځلې. د هغه څخه وروسته اټ به ولیکئ. د دې څخه وروسته برکټ خلاص. د برکټ څخه وروسته هغه کوډ پیسټ کړئ. د هغه کوډ څخه وروسته بیا کالن. د کالن څخه وروسته صفر. د صفر څخه وروسته برکټ ورپسې بند. دا کوډ مو جوړ کړئ. دا کوډ به زه راکاپي کړم. اوس به راسو غواړم پوسټ وکړم. نو هغه کوډ به دلته پیسټ کړئ. د دې څخه وروسته به
لیکنه راواخلو. دا ځلې به انګلیسي و درته لینک جوړ کړم یا په شنه خط سره به انګلیسي ولیکو. دا ځلې دا انګلیسي ورته انتخابوم د انګلیسي ژبه. وروسته پیسټ. کله چې مو لیکنه ټوله پیسټ کړه د هغه څخه وروسته پوسټ. تاسو ګورئ لیکنه په شنه رنګ سره ولیکل سول په انګلیسي باندې. ټوله په شنه رنګ سره ده لیکنه. خو دا ځلې دا لیکنه زما د ملګري د پروفایل لینک دی. کله چې دا لیکنه زه کلیکم یا یې په سپین باندې کلیک کړم اتومات به زما د ملګري پروفایل ته به مو راولي. اتومات یې د پروفایل ته راوستلاست. نو تاسو کولی شئ په اسانۍ سره په شنه رنګ باندې په فیسبوک کې لیکنه وکړئ او همدارنګه کولی شئ چې کومنټ هم وکړئ. خو یو څه باید په یاد ولرئ چې تاسو نشئ کولی انګلیسي او پښتو ګډه وډه ولیکئ، ځکه چې که چیرې تاسو انګلیسي او پښتو ګډه وډه ولیکئ رسته او چپه ژبه نو په موبایل کې به صحیح درته معلوموي او په کمپیوټر کې به هغه هیڅ نه لوستل کیږي، ګډه وډه به وي. یو ځلې به راسو فیسبوک اپلیکیشن ته، تاسو ته به هغه لیکنې دواړې وښیم چې اوس مې پوسټ کړې، یوه په انګلیسي سره یوه په پښتو سره. دا په انګلیسي سره دا لیکنه تاسو ګورئ ټولې بولډ ښکاره کړه. که چیرې دا لیکنه زه کلیک کړم اتومات مو زما د ملګري پروفایل ته رسوي. که چیرې دا لیکنه تاسو ګورئ دا هم په بولډ سره په بولډ خط سره ده. که چیرې دا زه کلیک کړم اتومات مو زما پروفایل ته رسوي. که مو کومنټ هم په همدغه ترتیب کړی وي که کلیک کړئ اتومات مو د هغه کس چې تاسو ورته انتخاب کړی د هغه کس پروفایل ته مو رسوي. نو دا اوس زموږ د نن ورځې طریقه چې تاسو ته مې ښودل چې څنګه کولی شو د موبایل له لارې په فیسبوک کې په شنه رنګ سره لیکنه وکړو. البته چې دا لیکنه به په فیسبوک اپلیکیشن کې په بولډ خط سره وي، یو څه به غټه وي. نو نور مو وخت نه نیسم، ماته اجازه راکړئ. د الله په امان.